خوږو ماشومانو راځئ چې د شیرخان بابا او د هغه د امسا کیسه درته ووایم. د ما سره اوسئ ګلونو. شیرخان بابا یو امسا یا لکڼه لرله. لږ اوږده وه، لږ کږه وه، خو ډېره پخه وه. بابا به تل له خپل امسا سره بڼ ته تلو. په امسا به یې چوغکې یا مرغۍ هم شړلې. کله کله به یې د شپې لخوا امسا اسمان ته ونیوله او ستوري به یې شمېرل. یو روڼ سهار چې بابا له خوب څخه راویښ شو، امسا یې ونه لیده. امسا یې څنګه که؟ امسا یې ونه لیده. بابا په لوړ اواز وویل: ای زما زړې ملګریې، ای د ما زړې ملګریې، ته چیرته تللی یې؟ د بسترې لاندې یې وکتل، امسا نه وه. تر بړستن لاندې یې وکتل، امسا نه وه. تر بالښت لاندې یې وکتل، امسا نه وه. د خونې ټول کالي یې لټ په لټ کړل، امسا نه وه. د بابا سترګې برندې شوې. څو دانې ویښتان یې په سر باندې شخ شخ او دانه دانه ودرېدل. ږیره یې ببره شوه. له خونې څخه په قار ووت. بڼ ته ټیټ شو. د زردالو تر ونه لاندې یې وکتل، امسا نه وه. د مڼې تر ونه لاندې یې وکتل، نه وه. د الوچې تر ونه لاندې نه وه. د شفتالو تر ونه لاندې نه وه. بابا حیران شو او له ځان سره یې وویل: ای لویه خدایه، زما امسا څه شوه؟ تر بسترې لاندې مې وکتله، امسا نه وه. تر بړستن لاندې مې وکتله، امسا نه وه. تر بالښت لاندې مې وکتله، نه وه. د خونې ټول کالي مې لټ په لټ کړل، امسا نه وه. د زردالو تر ونه لاندې نشته. د مڼې تر ونه لاندې نشته. د الوچې تر ونه لاندې نشته. د شفتالو تر ونه لاندې نشته. ناڅاپه د توت تر ستره ونه لاندې یوه چوغکه وچوڼېده. بابا ورته وکتل. چوغکه د بابا په امسا باندې ناسته وه. د لکڼې په لیدو سره بابا د زړه له تل څخه وخندل او په چمن باندې آرام پرېوت.